واخله کوس مې کوس به درکم خو بیا د ما د کوس چې دي عکسونه په دنیا کې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو ورساسو ملګری سن الله ملګرو تاسو په دغه ډاکټر په زی ویډیو کتلی چې د ډاکټر سره هغه لایو کې لګیا دا او په ټیک ټاک باندې دغه کنځل یو بل ته کوي. ملګرو تاسو د ډاکټر په زی دغه ویډیو په کتلی چې ډاکټر په زی د خلینه کم بواسیر را بار کوي چې دغه جنې تاغه سزت کنځل کوي او هغه ورته ماکس لګولې دی په خلی ورته مخر لګولې دی پته نه لګي چې دغه جنې د پاکستان دا یا د افغانستان دا خو د دغه ماته څه معلومات نشته خو د ډاکټر پوزي دغه ګنده خبرې چې دي دغه تاسو واورئ. ډېر ملګري ماته هغه کمنټ کې چې احسان بھائی ته ډاکټر پوزیا پسې بار بار ویډیو جوړی بار بار ته دا ټارچر کې دا اخر ولې نو ګوره ملګرو ډاکټر پوزیا چې دی دا بار بار چې دی د صادر نخپې بار کی او دا هغه کنځلې کوي چې کمې کنځلې بیخي د نه اورېدو وي هغه ینګ جنریشن هغه خویندې میندې زما چې کمې په کورونو کې ناستې دي کمې چې فیسبوک کوي هغې له دغه ویډیو ورشه هغوی به دې څه سبق حاصل کړي. نو زه هغه ملګرو ته یم چې په دې باندې نالت ووهي او دوا ورته وکړي چې الله دا تباه او برباد کړي ولې چې دا ښځې چې دی دا بار بار چې دی نو دا کله له غړه ګرځي په دغې امریکا کې کله چې دی نو دا داسې کنځل کوي چې بالکل څه مثال نشته نو هغې خپل ځان چې دی ډډې په ډډې کړی دی نو دغه ویډیو یې را سره وګورئ او مال اجازت هم راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. واخله کوس مې کوس به درکم خو بیا د ما د کوس چې دي عکسونه په دنیا کې ما هغه کوه منتشر کوه معنا دا ده چې زه تا ته کوس در کوم صدقه دی چې د ما کوس دی دا له سره جار سي د ما کوس د بیخي د تا د پښو خاوره سي خو د دغه کوس مې چې درکه بیا هغه خبره وایم هغلته رات گئی باد گئی بیا داسې مه کوه چې ته د ما کوس یو کاسې بیا په ګروپونو کې شیر کړې معنا دا نه چې تا ته مې درکه تا ته حفاظت کې دغسې د ما د کوس هم په تا باندې یو امانت ده ویغه کوس پیدا سوی غولو ته ده زه څه شي پې کوم اچار پې اچومه ته دغه هغه نه پوښتنه وکړه خوشحال نه څه نه ده چې خوشحال نه ده غوالی ډېر به خوشحال بم پلیز نه پرې دا زما بچیه دا خو ګوره دا تاسو ته زه خوی زده کوم فیضانه سبا به ستا غڼ د اته کاله سیسي بیا به د غڼ لاسه خوبونه نه کوي دا په کار شروع سي دا ځوانانو زه تاسو ته دا نصیحت کوم په مونږ خو دا تیر دي د جونکیانو د کوس پردې وکئ باید سي دا نه کوي دا خو ما سره زیاتی ده ته زه تا سره مثلا په وټساپ کې لګیا یم غوړه